په ختیځ کې د افغان ښځو شبکې مسؤلین وایي د افغان سولې لپاره په کور دننه او بهر له روانو هڅو ملاتړ کوي. ختیځ کې د افغان ښځو شبکې مسؤل خاناکا غرمل وایي دوی د هر هغه پرمختګ ملاتړ کوي چې د سولې په برخه کې ترسره کیږي. د غرمل په خبره په مسکو کې د افغان سیاسيون او طالب استازو ترمنځ چې د افغان سولې لپاره کومې خبرې کیږي په دې خبرو کې د ښځینه او هغه مبارزه چې د سولې په برخه کې کړي باید له پامه ونه غورځول شي. موږ داسې سوله غواړو چې په هغې کې ښځې شامل وي او د ښځو ته باید ونډه ورکړل شي. زموږ کوم نظام چې دی دا ځای په ځای وي او کوم قوانین چې دي که هغې کې بدلون راځي مخالف نه دي، خو چون دا یو اسلامي هیواد دی او دوی وی چې باید قانون اساسي قانون په ځای ولاړ وي او کومې خبرې اترې چې کېږي باید د افغانستان د حکومت په مشرۍ باندې وي. په همدې حال کې د ننګرهار د بشر حقوقو خپلواک کمیسیون رئیسه صبرینا حمیدي وایي په مسکو کې د افغان سیاسيون او طالب استازو ترمنځ د مذاکراتو په میز کې افغان ښځو ته باید پراخه ونډه ورکړل شي. انګیرنه او تشویش هم دی چې د سولې بهیر وکړه په داسې مسایلو باندې نه چې هغې کې میرمنې متضرره شي، افغان ولس پکې متضرره شي او تیرې کومې لاسته راوړنې چې افغان میرمنې لري هغه د چالش سره د چلنج سره مخامخ شي او یا بیخي د لاسه ورکړي. په ورته وخت کې د افغان ښځو شبکې غړي وایي چې د ښځینو د افغان سولې پر راوستلو کې نه ستړي کېدونکې هلې ځلې کړي او لا هم دا پروسه جریان لري. دوی هغه سند چې د مسکو ناستې په پار چمتو کړی و له رسنیو سره شریک کړ او پر وینا یې چې د سولې په برخه کې د ښځو ونډه ډیره مهمه ده. که چیرې سوله راځي نو باید د ښځو حقونه باید په نظر کې ونیول شي. د ښځو هغه لاسته راوړنې باید تر پښو لاندې نه شي ځکه د دغې سولې زیاتره د دې جګړې قربانیان ښځینه دي. باید د ښځینهو حقونو ته باید ډیره توجه وشي ځکه په دغه کې که چیرې قرباني کېږي زیاتره ښځینه دي، ماشومان دي، که نارینه هم دي خو تر یو اندازې پورې دي، لیکن ښځینه پکې ډیر زیات دي او باید د دوی حقونو ته ډیره توجه وشي. از طریق این اعلامیه ما از تمامی مردانی که در مذاکرات صلح اشتراک میکنند تقاضا داریم تا اول نظام سیاسی را تغییر ندهند. نظام سیاسی و دموکراسی را که بعد از سقوط طالبان به وجود آمده است زنان افغان را توانمند ساخته است. ادارات عامه را برای زنان زمینه استخدام، تحصیلات، مهارت‌های مسلکی، پایین آوردن میزان مرگ و میر مادران و امنیت نسبی را فراهم کردند. په دې وروستیو کې د افغان سولې لپاره په کور دننه او بهر چې کومې هڅې روانې دي ورسره د خلکو هیلې هم ډېرې شوي دي.